زمونږ استاد د انسانانو د ګناهونو ولي کیږي یو وجه پکې دا ده چې لانک مکلف بالمجاهده زمونږ د ګناهونو څخه کیږي چې موږ مکلف یو د خبره باندې چې موږ به مجاهده کوو کوشش وکړو او کوشش کله کیږي چې کله انسان لمخه له دوه خبرې پرتی یو طرف ناکامي ده او بل طرف چې د کامیابی کله چې د کوشش وکړي د کامیابی نتیجه په لاس راځي کوشش ونه کې د ناکامۍ نو الله عز وجل زمونږ کله کله دا ګناه صادر کی شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي انسان چې څومره بوډا ولی نشي الله عز وجل په دې انسان کې اقوی شهوانی ختمینا هغه په کې ساتل دی هغه په کې برقرار پر خودل دی ترڅو پورې الله عز وجل دغه انسان په امتحان کې واچوي ګوري چې اعداد پر دې زنانه له ګوري کنه ګوري در پر دې زنانه باره کې دا خبره کوي کني کوي د دې پر دې هغه ځای کې چې قران او سنت منع کړی د الله سو وګدیو کني وګدی هغه طرف باندې قدم وهیو کنه وهي موږ دا نسل وي دویمه وجه دا ده زمونږ سوسونه دا ګناهونه په دې وجه باندې کیږي لیدوما تضرعک الیه عز وجل چې زمونږ دا بندگی او زمونږ عاجزي الله رب العزت له همیشه دوامدار پاتې شي که زمونږ نشرته ګناه نه کیدلې او ټول عمر په دې نه کې واقع وي د ظریف په اندازه باندې ګناه زمونږ د بدن نه صادرې دي نه به موږ د الله عز وجل د شي اطاعت نه کولو کله چې زمونږ نه ګناه وشي نو ایسته موږ را منډه کو رب العالمین لمنځ کو صلات التوبه دغه نور سبه استغفر الله ويو دغه نور سبه چې مالی صدقه د الله عز وجل په دې لار کې خرج کو رب العالمین له وسیله کې دا پیش کو چې یا الله دې چې زمانه دا ګناه وشو دا ګناه وشو دا ګناه وشو د دې دې کړنې د دې دې عمل د وجنه زما دغه ګناهونه ته معاف کا د دې په دا مقصد نه چې موږ د ګناه لکار وایو موږ اوس ګناه او ګناه له کار ویلو الله عز وجل موږ له نفس را کړی دی نو هر کله چې موږ نه ګناه کیږي موږ رب العالمین یادو الله به موږ معاف کوي هغه شو غفور الله به موږ باندې رحم کوي هغه شو رحیم الله به موږ سره د عفو معاملې کوي هغه شو عفو ذاته او دریمه اساسي بنیادی وجه دا ده چې زمونږ نه دا ګناهونه په دې وجه باندې صادریږي چې موږ زړه لرو او قلب ته قلب څه ویل کېږي چې دا به اوړي راوړي لانه يتقلب کله دې طرف او کله دې طرف کله سړی نه ګناه وشي او کله د سړی نه طاعت چې در نه وشي نو په دې باندې شکر وباسه او ګناه چې در نه وشي نو په دې باندې وایي چې استغفر الله نو رب العالمین څه زمونږ دې بدن نه دا ګناهونه صادروي څلورمه وجه علماء لیکلې ده زمونږ د ناکاره مجلسونو د خراب ملګرو د بی پی ټی انډیوالانو نتیجه بدای چې الله عز وجل د غید وجه نظم د بدن نه است ګناه صادره کی پنځم اساسي بنیادی وجه دا ده چې زمونږ نه ګناه څخه صادره شو چې موږ ګناه کړی ده انسان چې ګناه وکړه بلی ګناه لې دکه کی بلی ګناه لې دکه کی بلی ګناه لې دکه کی عبد الله ابن مسعود فرمایي د شي مرتبه له ورشي ګناه به دل د شي معلومیږي لکه مچ د پوجي په دې جانب باندې نه سته یا په بل جانب باندې او موږ تاسو سمه درجه کې واقع د سره په دې باندې پویګم نه چې دا ګناه ویل شي سلا اې دې مثال په واقع نفس الامر کې دا ده لکه یو سړی دی واغه پودري شوی دی په دې ګندګي کې پروت دی د خراب ملګرو سره ناست دی که دقه پودري او سړی راوالی او د یو باغچې لوي یو هسپتال لوي یو د تهذیب او صفا ځای لوي دا به کې قید کېږي وي وجه دا چې دلته زه تنګېږم حق ځای له مې ورسوئ زموږ دا څومره داسې شوي دي ګناهونه قرآن کې الله عز وجل د پیغمبر په صفت کې وایي چې اواب هغه انسان ته ویل کېږي چې د هغه په زړه کې چېرته ګناه تېره شي نو دا وایي استغفر الله او بیا هم که ګناه ترې صادره شي نو متصل الله له توبه وباسي خو که کلونه وروسته چېرته دله خپل هغه زوړ جرم رایاد شي نو په دې وخت کې د زړه باندې بیا هم یو کیفیت راشي چې ربه ما به معاف کړې که نه ته اوس ما سره څه معامله کوې شپږمه وجه دا ده چې اصل کې موږ د خواهش پرستۍ پسې روان یو نفس له چرته موږ په دې نفس باندې خپې د جوختې ښودلې نه دي دله مو داسې کورې غوندې ویلی نه دی بلکې زموږ د نفس څه خبره کړې ده موږ یې د فرمایشات پوره کړي دي نه الله عز وجل فرمایي ونهى النفس هغه انسان د جنت والا دی چې د خپل نفس بند کې د خواهش نه نفس ته لوی پردې زنانه له وګوره نه ګورم نفس ته لوی چې غیبت وکړه نه کوم نفس ته لوی حسد وکړه نه کوم نفس ته لوی قتل وکړه نه کوم نفس ته لوی دروغ وایا نه وایا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن انسان میدان د جنگ پرې دی بخل کوي خو دروغ نه وایي
دروغ چې څوک وایي د مشکات جلد ثاني کې دغه حدیث د ایمان مسلې لاړه ته وګوره چې ماته دروغ لګوي کو زیات اگر که مرتکب د ګناه کبیره کافر نه دی